د بخون کې مهربان خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ لټون نیوز. درنو کتونکو نن په لټون نیوز کې پروګرام اتل زما د خاورې د سره شریکول غواړم. درنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د هیواد او د دې هیواد هرې صوبې هرې ضلع او هرې سیمې ډېر لوی لوی خلک زیږولی. دغه خلک چې د سیاست د میدان لوی شهسواران دي، که ادیبان شاعران دي، که سیاستدانان دي، که ساینسدانان دي او که نور داسې لوی خلک دی، لوی لوی علما کرام دي، لوی لوی پوهان دي چې دې خاورې وخت په وخت زیږولي. هم په دغه خلکو کې یو ډېر لوی نوم، یو ډېر ستر نوم نننی پروګرام اتل زما د خاورې چې د چا په نوم دی هغه نوم د جناب ډاکټر عبدالقدیر خان هم دی چې په دې 2 ورځو کې زموږ نه 2 ورځې وړاندې هغه زموږ نه رخصت شو. نننی پروګرام موږ د ډاکټر عبدالقدیر خان په نوم کوو. ډاکټر عبدالقدیر خان چې د دې هیواد دپاره پاکستان هغه یوازینی اټمي اسلامي ملک جوړ کړی چې له دې وړاندې بل اسلامي ملک سره دغه اټم نه و. د دې نه علاوه هم هغه ډېر لوی کارونه د دې هیواد لپاره کړي چې هغه د تعلیم په بخش کې دي. د شعر و ادب سره هم ډېر ښه لګاو و. یو ډېر لوی نوم، یو ډېر ساده او ملنګ طبع ملنګ خویه انسان چې زموږ نه جدا شو. الله پاک دې د هغې ګور د نور نه ډک کړي. دغه دعاګانې ورته د ملک هر بچی کوي، بلکې د اسلامي نړۍ څومره مسلمانان چې دي هغه ډاکټر عبدالقدیر خان ته دغه دعاګانې کوي. لټون نیوز نن هڅه کوي چې د هغې په خدماتو او بیا په دغه لوی غم باندې چې دی د خلکو څه نظرونه دي، د ژوند د بېلابېلو تیپو سره تړلي خلک د هغې دغه مرګ څومره لویه المیه ګڼي او بیا د هغې خدماتو ته په کم نظر سره ګوري. په دغه حوالې سره به د دغه خلکو سره خبرې اترې کوو. هیله لرم چې دغه پروګرام به راسره تر وروستۍ وګورئ، ولې چې دا د محسن پاکستان او د یو ډېر لوی اتل په حوالې سره نن دا پروګرام موږ را جوړ کړی. نو هیله لرم چې تاسو به ترې ډېر خوند واخلئ، موږ سره اوسئ، وړاندې ځو او د ژوند د بېلابېلو تیپو سره تړلي د دغه خلکو نه د ډاکټر عبدالقدیر خان دغه لویه المیه د مرګ او د هغې د خدماتو په حوالې سره یو څو خبرې کوو. څه به راته وایئ؟ یو ډېر لوی ساینس پو، یو ډېر لوی محسن پاکستان او بیا فخر پاکستان فخر یوسفزۍ ډاکټر عبدالقدیر خان هم زموږ نه لاړو، رخصت شو. څه ګڼئ د ډاکټر عبدالقدیر خان خدماتو ته او بیا په تیره د هغې دا مړینه زموږ دپاره څومره لویه سانحه ده جي؟ همدرد صاحب دې کې خو څه شک نشته چې هغه یو داسې ملک چې هغه په خپلو خپو ورته موږ نشو ویلی چې قوم عجز لا اوس هم په بهر ملکونو کې مزدورۍ کوي، د لویو ستونزو سره مخ قوم دی او د هغې قوم دومره زبردسته ترجماني وکړي چې هغه ملک اټمي طاقت جوړ کړي. زما په خیال دا په الفاظو کې جمع کول، دا په الفاظو کې ویل ممکنه نه ده. او بیا د پاکستان چې په کم نظر ورته موږ ګورو، د هغې سیاستدانان، د هغې خلک، د هغې حکمرانان او په هغې باوجود پاکستان اټمي طاقت جوړول، زه یم چې دا د ډاکټر عبدالقدیر خان هغه یو نه هېرېدونکي باب دی چې کاش دې باندې څوک لږ سوچ وکړي. بدنصیبي زموږ دا د همدرد صاحب چې موږ همیشه خپل محسنان چې دي دا د دې خاورې او د دې قام بدبختي ده چې موږ خپل محسنان همیشه بېللي دي او په داسې حالو بېللي دي چې د ژړا ځای ورته هم نه دی پرېښی چې پسې موږ وژاړو. او دغه حال موږ د ډاکټر عبدالقدیر خان سره هم کړی دی چې ما ته د هغه د وفات کېدو دومره احساس، دومره خفګان نشته، ځکه چې انسان پیدا د مرګ دپاره دی او هغه چې کوم خپل ژوند تېر کړی دی هغه خپله ذمواري، خپله ډیوټي بالکل په صحیح انداز په ښه طریقه باندې سرته رسول ده. خو که زما نه ته ذاتي تپوس کوې نو ما ته د ټول نه لوی افسوس د هغه د مرګ د دې خبرې نه زیات په دې دی چې د هغه سره وکړی شو څه د هغه په ژوندانه باندې هغه پاکستان یو اټمي ملک جوړولو باندې او هغه دومره ټارچر کړی شو، دومره غدار وګرځولی شو چې د هغه عجز په کور کې 4 میاشتې تېرېږي، لکه په کلونو باندې هغه نظربن و، خو 4 میاشتو کې هغه صرف چې په ګاونډ کې د هغه لور د هغه سره اوسېږي او د هغه سره نه میلاېدو ته نه پرېښودی کېږي، سیانو سره نه پرېښودی کېږي. مطلب دا دی چې بیا تاسو به بېګا کتلي، پرون کتلي چې د هغه کومه جنازه وه. نو بحیثیت قوم موږ له پکار دی چې که زموږ پکې کم لیډران شریک وو، موږ له کم دا خو یو عام زموږ یو عامه خبره جوړه شوې ده چې بس پلاني مذمت وکړو، پلاني مذمت وکړو، پلانی خفه دی، پلانی خفه دی، آخر کې دا وکړو چې بس سرکاري اعزاز के साथ سپرد خاک کر دیږي. دا زموږ کوډ ولز دي او زموږ سره باقي زموږ سره بحیثیت قوم هم دغه یو خبره پاتې ده چې څنګه زموږ سیاستدانان دي
او هغه خالي په ټي وي په اخبار باندې دغه کولی شي لاسنیوه کولی شي. موږ به هم دغسې په بحیثیت قوم د خپل او موږ همدرد صاحب ډاکټر عبدالقدیر خان نه که تاسو لږ شاته لاړ شئ نو موږ د دې ملک بانی قائد اعظم محمد علي جناح که تاسو دغه تاریخ راواړوئ اخري شپې ورځې د هغه وګورئ که زه وایم دغه خبره ده هغه تاریخ وګورئ بیا زموږ مادري ملت چې موږ ته فاطمه جناح بیبي ویله هغه وګورئ چې د هغې سره په الیکشن کې څه وشو. همدرد صاحب دغه ډېر زیات خدمات وو او ډېره لویه سانحه ده زموږ دپاره ډېر غټ نقصان دی زموږ دپاره خاص کر زموږ د ملک دپاره او دغه خدمات خو د چا نه پټ نه دي. بهرحال هغه چې کله د هالینډ نه راغی او لکه زموږ دپاره د اټمي طاقت دپاره ټول انرژي هغه خپله په اټمي طاقت باندې هغه صرف کړې وه د بټو صاحب په تعاون سره. خو بهرحال هغه ټول ژوند چې دی نو هغه د خپل ملک دپاره او د هغه د طاقت د جوړېدو دپاره صرف کړی او موږ دواګو یو خو الله به هغه بخلی ځکه چې یو اسلامي ریاست له دومره غټ طاقت ورکول الله پاک د هغه د طرف نه لکه د هغه په لاس باندې پاکستان دومره غټ طاقت جوړ کو چې اټمي طاقت دنیا چې زموږ نه سترګه سوځي د دنیا هم په دغه وجه باندې نو د هغه ډېر غټ خدمات دی ډېر لوی خدمات دی او زه وایم چې یوازې زه نه د پاکستان 30 کروڑ عوام چې دي د هغو په ډونو کې د هغه ځای او داسې یو قسم نشته چې د هغه ځای به د هغو د چا په ډونو زړه کې نه وي. نو موږ دواګو یو الله دې هغه وبخي او ډېر غټ نقصان او موږ ته به ډېر زیات غټ افسوس دی. جی ډېره مهرباني. نور الهادي صاحب نه به تپوس کوو چې تاسو به څه وایئ ډاکټر عبدالقدیر خان دغه لوی عالمیه د هغې د وفات او بیا د هغې خدمات تاسو په څه نظر ګورئ ورته جي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر قدیر خان چې کوم دا یو دویه سانحه ده که دې باندې موږ څونه د افسوس اظهار وکړو نو دا کم دی ځکه چې د هغه په شان هستي د پاکستان کې پیدا کول دا ډېر غټ نقصان شو لکه د قوم او د ملک دغه چې هغه د قوم خدمت کړی او د اټمي دغه هغه یې دا کړي تقریبا او مطلب دا چې د هغې ډېر غټ خدمات دي د ملک دپاره وایي چې څوک خدمت کوي هغه ته به الله میلاویږي او چې څوک عبادت کوي ته به جنت میلاویږي. مطلب دی چې هغه په پټې سترګې چې الله میلاو شي خو هغه خدمت د ملک کړی دی هغه پټې سترګې جنتي دی خدای پاک دې وبخي او موږ ټول له دې په صبر توفیق راکړي او موږ ټول له پکار چې موږ د هغه د خدمات تر قیامته پورې یادو چې ځکه چې داسې خدمت د اوسه پورې چا نه دی کړي لکه څنګه چې ډاکټر قدیر خان کړي. ډاکټر عبدالقدیر خان یقینا یو لویه عظیمه سانحه ده د پاکستان قوم لپاره. ډاکټر صاحب ډېر زیات لوی خدمات دي که موږ وګورو ډاکټر صاحب چې په څه طریقه باندې مطلب پاکستان ته راغی د هالینډ کې کوم ځای چې کله د اعلی تعلیم حاصله انرینکو پلانټ کې پاکستان ته د بټو صاحب په وینا د هغه په کوششونو باندې هغه پاکستان ته تشریف راوړ. بیا د سنټریفیوج ماشین چې کوم پاکستان د فرانس سره کوم معاهده کړې وه هغه ډاکټر صاحب که سړی وګوري چې ډاکټر صاحب په څه طریقه باندې هغه سنټریفیوج ماشینان په پاکستان کې تیار کړل پاکستان کې مطلب انریچمنټ یورینیم انریچمنټ چې دی د هغې هغه حصول چې هغه ډېر زیات ناممکنه و. د ډاکټر صاحب په خدماتو په حواله سره دغه یورینیم انریچمنټ پلانټ چې دی هغه پاکستان خپله جوړ کړی او یو لویه عظیمه سرمایه چې ده د پاکستان هغه بچ شوه. ډاکټر صاحب خدمات ډېر زیات دي که موږ وګورو نن که پاکستان بچ دی دنیا که فرض که د پاکستان ته لکه کوششونه کوي چې پاکستان ته نقصان ورسوي خو د ډاکټر صاحب د خدماتو د وجې کوم چې پاکستان اټمي قوت جوړ شوی دی الله تعالی دا یو عظیم که موږ ووایو یو نعمت دی د ډاکټر قدیر خان په شکل کې چې پاکستان یو مضبوط او دفاعي لحاظ سره مضبوط ملک جوړ شوی دی. د ډاکټر صاحب موږ ټول پاکستانیان د هغه ډېر زیات مشکور یو او د ده په مرګ د ده په وفات کېدو باندې ټول خلک غمجن دی ډېر زیات خفه دي ټول خلک دعاګانې کوي. ډاکټر عبدالقدیر خان باندې یوازې موږ پاکستانی نه و بلکې د ټولې دنیا مسلمانانو له پکار ده چې غم رازي ښکاره کړي او د پاکستان نوم هغه چې څومره اوچت کړی دی په اسلامي ملکونو کې نو دا د فخر خبره ده او دا نوموړی چې دی دا لکه موږ پې ډېر زیات کم شو د هغه په دې مړونې باندې زموږ پاکستان چې دی خو بس راتلونکی دې نسل له کوم چې به دغه ادارو کې دي هغوی له دا پکار ده چې د هغه په نقش قدم باندې لاړ شي او د هغه په شانتې کار وکړي د ملک له دې نړۍ له او د اسلام له او د مسلمانانو له.
دا ډیره د غم خبره ده ځکه چې ډاکټر عبدالقدیر خان ډیره لویه هستي وه او دا موږ پاکستان چې کم دی دا صرف واحد دغه یو شخصیت دی چې د هغه په شخصیت باندې موږ پاکستان باندې فخر کوو او بل دا یهود او کافر چې دي دوی د مسلمان عزت نه کوي او نه کوو خو ډاکټر عبدالقدیر خان دی الله تعالی وبخي او الله تعالی دې ولا هغه مقام ورکړي چاله چې الله ولا ښه مقام ورکړلی نو موږ ډېر زیات خفه یو همدرد صاحب او د الله نه به دغه دعا کوو چې د ډېرې لویې هستۍ نه موږ محرومه شو جی درنو کتونکو دا زموږ نننې پروګرام اتل زما د خاورې چې په دغه کې تاسو د مټې تحصیل د سیمې د خلکو دغه خبرې اترې واورېدې د ډاکټر عبدالقدیر خان حوالې سره چې د هغې نظرونه تاسو سره موږ شریک کړل درنو کتونکو بحیثیت قوم دا زموږ یو ډېره لویه المیه ده چې زموږ هغه اتلان زموږ ښاغلي چې هغوی د دې خاورې دپاره د دې سیمې دپاره د دې قوم دپاره ډېرې لوی لوی کارنامې کړي اکثر چې دی هغې موږ نه نازو په هغه رنګ چې کم نازول پکار دي او بیا د مرګه پسې ضرور نازو خو د هغې په ژوند هغې ته هغه مقام نه ورکو دا زموږ دپاره یو المیه ده یقینا چې موږ به دعا کوو د دغه پروګرام په وساطت سره او موږ دا دعا کوو د ټول هیواد د مسلمانانو نه د پاکستانیانو نه به خصوصي دا خواست کوو چې هغې ډاکټر عبدالقدیر خان په خپلو دعاګانو کې یادوي دا واقعي زموږ یو لوی اتلو چې زموږ نه رخصت شو د هغې دغه خدمات به تر قیامته پورې یاد ساتلی شي هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او پروګرام منیجر رحیم صوفزي ته ورکړه اجازت دا لوی الله په امان